د اریچن خلکو دپاره زبردست اعلان یې وکړو چې کم خلک راشي په اریچن میګا مارټ کې سودا وکړي دوی له به یو ټوکن ورکوي دا تقریبا د واشنګ مشین نه واله د موټرسایکل پورې انعامات به ورته ملاویږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کتونکو راغلی ما هریچن میګا مارټ ته ماشاءالله جاوید لا په دعوت سره راستانه شولو ډېر ښکلی میګا مارټ د اریچن علاقې ته اوپننګ کړی دی چې کم خلک به شیرګل ته تله مردان ته به تله چارسدې ته به تله د دې علاقې خلک به نو ډېر زیات مشکلات به ورته ماشاءالله ډېر په نارمل ریټونو سره په دې میګا مارټ کې فرست نمبر چې کوم دی ون کوالټي والا دا به تاسو په اریچن میګا مارټ کې ملاویږي جاوید لا ته مونږه په دې میګا مارټ کولاوېدو د دې چې کوم آنر دی دوی هم راسه ولاړ دي ته وسیم بی ولاړ دی جاوید بی دی دوی نه دا پوښتنه کوو چې دا میګا مارټ دا هم څه سوچ وکړو د اریچن علاقې ته هم راوړو او دې خلکو ته هم دا سهولت ورکړو جي داسې وه چې زموږ په دې کلي کې یو ښه شاپینګ مال نه و زموږ د دې کلي خلک به یا چارسدې ته تلل یا شیرګل ته تلل یا درګۍ ته تلل یا مردان ته نو د هغه سود بنیاد ما جوړ کو مال چېرې چې دا خلک ځي په باران کې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې ځان سې واړه هم په مخه کړي د ګاډي خرچه د تیلو خرچه نو هغه سوچ بنیاد ما جوړ کو مال چېرې ولې نه په اریچن کې یو میګا مارټ هغه که زمای که د بلي چې زمونږ د پښتنو ورونو ته د کلیوالو علاقې ته یو پیدا ورسي نو هغه سوچ بنیاد ما کېښود او ما هغه سوچ ځان ته مخکې کېښود د هغې په بنیاد باندې ما د اریچن میګا مارټ په نوم باندې دلته کې دا مارټ کولاو کو چې په هغې کې تقریبا د ژوند چې کم بنیادي ضروریات دي لکه تیل مالګه چې چینی غوړي کپړه جامه پیزار ګفټس وغیره نور چې د ژوند کم بنیادی ضرورت نیډز دي هغه موږ دلته کې د یو چتلاندې دوی ته اویلیبل کړل او د هغې ریزلټ ماشاءالله دا راغی چې هغه خلک اوس شیرګل درګۍ مردان چارسدې ته نه ځي او هغوی دلته ډېر ایزیلي په اسانه په کم ټایم کې راشي او خپله سوق سودا ترلاسه کړي او ډېر زیات مطمئن او خوشحاله ځي زموږ لپاره د کسټمر مطمئنتیا او د هغې اعتماد دا زموږ لپاره د خوشحالۍ باعث دی موږ په دې یقینا چې ډېر ویاړ کوو ډېر خوشحالي مننه جي چارلي ته څه وایې جاوید لا دا خبرې وکړه یاره حاجي صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې ډېرې د کار دوی خو پکې د مردان یاد کو شیرګل که نه داسې یو څیز و چې هغه د کراچۍ نه علاوه نه میلاویږي او زه دلته راغلی وم دلته ما ته میلاو شو د کراچۍ کې میلاویږي صرف هغه او دلته ما پوښتنه وکړه هغه دلته میلاو شو لکه جاوید له وویل چې مردان خو دا خو نږدې دی د کراچۍ یو څیز و دلته میلاو شو ماشاءالله مشتاق لاله او اسرار چارجي صاحب ما د خپل طرفه سره دا ګفټس دي دا ګلدسته ده او دا چترالي پکولونه دي دا ورته ګفټ کوم او دا غي نه پس به بیا دوی تاسو ته د مارټ سره مختلفې سی وخی تاسو وګورئ چې یا دلته کې څه اویلیبل دي او موږ بیا تاسو ته دا دعوت درکو چې تاسو بیا راشئ ثانک یو ډیره مننه کتونکو تاسو ګورئ میګا مارټ در باندې وزټ کوو دا وګورئ ماشاءالله صابونونه دي دا سرپونه دي ګورو دی خوا تاسو راځئ زموږ سره ماشاءالله د شیمپوانو د قطارونو ته وګوره ډېر ښه کوالټۍ والا شیمپوان پراته دي پینټین هیډ اینډ شولډر داسې لایف وای دي سنسلک دي د دنیا قسم ورایټیانې ورسره پرتې دي دا کلرونه هم پکې دي پاکستاني هم دي امپورټډ هم شته پاکستاني هم دي پکې هرې کمپنۍ والے څومره چې زموږ د خلکو ډیمانډ دي تقریبا چې موږ 80-90% کمپلیټ کړي دي او نور چې چا سره ډیمانډ دی موږ سره نه خامخا بوله راوړو او سرپونو کې در سره کم صرف کېږي A to Z تقریبا چې څومره ملټي نیشنل کمپنۍ دي نورې دا لوکل خو ډېرې کمې ساتو ځکه چې هغه تا سره فیډبیک هغه شانتي به دا غي نه راځي او دا چې کوم کاری کنه دا څه دي دا چې کوم دي دا سویپس دی وغیرہ د ورشمونو لپاره د صفایي سیستم دی کې بیگ ګلاس کلینر دي موږ سره مختلف ټایپونه دي دا صحیح ده پینایلز دي حاجی او دا څه دي دا چې کوم دي دا مختلف لوشن دي پاوډرز دي جمع د په ځای چې کوم دي ویسلینز دي مختلف ټایپونه هر قسمه تقریبا پالش دي ټوت پیسټ دی په دې ریک کې کلرز دی پکې صحیح ده یو غجرازین دا سپریګان چې کوم دي دا روم سپری دی یا باډي سپری دا روم سپریګان دي کنه ها
سپریګانې دي بیا چې کوم دی دا ونډه امپورټډ دي حاجی او بیا چې کوم دی سپریګانې او باډي سپریګانې تاسو راځي موږ سره کتونکو ګورئ صرف د میگا مارټ ویزټ در باندې کوو چې دا وګورئ دوی سره څه ملاویږي چې کم شیز ملاویږي تاسو هغې دپاره دلته راتلی شي ها دا څه دي وروره دا چې کوم دی دا پاجامې دي انډر ګارمنټس دي که نه جي د هلکانو دپاره ماشومانو دپاره د هغوی دپاره چې کوم دی دا میچنګ کې راځي صحیح ده دا سیټ چې کوم دی اسرار چالي صاحب دا ودونو سیزن دی دا میک اپ چې څومره سامان A to Z هغه ان شاء الله دلته کې مونږ ټول دستیاب کړی دی تقریبا چې د ناوې د جیناکو د پیشن څومره آیټم دي هغه دلته کې ټول امپورټډ کوالټي ده او خو بهترین ریټ او بهترین کوالټي زه دا یقین سره تاسو چې دا په دې اریچن مارکیټ بازار کې به بل هیڅ سره نه دا واحد دا کوالټي موږ سره دي دا ټول امپورټډ دي دا ورسته کولاو دي راځي د تاسو کم د فود خوراک دغه د کانې هغه خانې ته راواوړېدو دلته ګورو چې دوی سره دې کې څه دي ښه جي دا علاوه چې دې خوا راځي تاسو سره به د هرې کمپنۍ هر قسم مسالې ملاویږي زموږ عموما خلک چې کوم دي عامه مسالې پیژني بس یو د خوراک چې کومه خانه د هغې ته راغلي سر نه سوچه غوړي پراته دي بیا بس مختلف جیمونه پراته دي او بر او سره شات دي دا د مختلفو کمپنو دي غون پکې شات دا اوریجنل کپ اوریجنل کا قرشي دي او مرحبا دي هني والا نشته کنه هني والا اوریجنل شات هم شته او ازیال والا شته کنه جی ازیال ازیال پروډکشن موږ سره کوله لوکل کې راځي هغه صحیح ده هم خشات دي موږ په استعمال کړی دي ازیال خبر پروډکشن دی جی بس راځي بیا چې کوم دي د مسالې دي د مکرونیانی دي مختلف پاستې دي صحیح دي کیچپ دي بیا اچار دي مختلف پورشن دي د فودز کنده ډېر لوی پورشن دي دې کې چې بیا ګور نو مختلف سرکې راځي بیا بس دینه دی خو راځي نو بیا دال چینی غوړي دا ایټم پرتی دي او جی دا چینی دا چینی دا لاندې لوبیا دا بیا بس دال دا جنرال سٹور کوم سامان دی هغه ټول ایچ ان ایوریثینګ بالکل پکشته جی دا به چاول دي مختلف دي کې بزتا د دوه مجلکا پنری چاولو کې بعد 140 روپو نه والا تر 320 روپو پورې مختلف هر سړی چې کم د خپل وس خوند دی کنه جی دا راته وای چې دا خو لکه پیکټ دي کنه تاسو کولاو نه خرڅوي د پیکټو کې ورکوي کنه پیکټو کې ورکو یو نو سړی ته ضرورت یې غل داسې ورکو ها جی او دا پیکټ د څومره کیلو دي پاو دي پاوم پاکستان نیم کیلو مشتا کیلو مشتا 5 کیلو مشتا 10 کیلو مشتا ها جی دا غوړي دي ټول کنه جی دا ټول جی او تیل درته ختیل لګي تیل ټول ملټی نېشنل تیل دي تقریبا سیزن والے دي صوفي والے دي ډالډا والے دي کسان والے دي دې کې بیا اولیو آیل مشتا 10 لیټر 5 لیټر مختلف دي بګي غوړي دي بیا کتونکو دینه پات چې کم د وس لکه د سوټ کم کپړې مپړې وي هغه سیکشن ته ورتاوي هغه طرف ته چم تاسو ګوري راځي جی کتونکو دا ګوري ماشاءالله د ماشومانو کم سوټونه دي کپړې مپړې دي هغه مشته دي پینټونه شرټونه وغیرہ دا ګلدستې مرتر شته دي د ماشومانو ډېر خسته کپړې ماشاءالله دا یو شم په پته ځ خپل جیل وړم د خیر او ماشاءالله دا ګوري څومره خوري سوټونه دي ورته دا بان راغلی کدا سی چا کتاب دا چې کوم دی چې دا د یو ځای لوکل مرضی لوکل منګ نه سره دا ټول چې کوم راځي دا کراج لاور ناراضي خو لاور ته ټول د بهر ناراضي سچاینا ناراضي انډونیشیا ناراضي دا کوم کپړې دي او د ماشومانو سټونه موټونه دي نو دا هم شته دي گیفټونه مور سره شته دا د زنانو او نارینو د لپاره مطلب کپړې د ماشومانو جنکو د لپاره خسته کپړې دي د اخترو د لپاره یاد د خادای ماده د لپاره نو کوشش وکړئ اریچن میگا مارټ ته راځي تاسو ته په دې کې د کپړې هم ملاویږي ډېر په ښه ریټ سره دا ډایپرز دي ماشومانو اډلټ سم پکې شته غټو مشرانو شته او ماشومانو شته پمپری دي کنه جی دا مختلف کمپنۍ په دې کې چې کوم سو واړي چې کوم ډیماند دي دو لوکل نواله ملټی نېشنل پورياري دا چې د فریجونو کې چې پراته دي دا رکیننز والا تیار پروډکټس دي کې سموسې راځي شامي کباب راځي چکن راځي قیمه راځي او ماشاءالله تیار به وي کنه تیار راځي بس دې کې دومره سني نن سبا خو دومره وخت چا سره نشته زبردست دا اوس کوپتا بس ماشاءالله تیار دي کنه تیار ته کوپتا دا راځي دا ډبه تقریبا د 100 وزن کې دي د دې مختلف وزن راځي پیسز باندې راځي دا اوس کیلو پیک دی دا کیلو پیک دا څه پرایس دی تقریبا دا 970 روپے 970 روپے ماشاءالله او تیار بس تیار دی کې به واړه می غټه می صرف ګرمای غواړي کنه صرف ګرمای غواړي ماشاءالله دې فریجونو کې څه دي دا مختلف جوس دي بس مختلف جوسز دي او دې کې بوتلې دي کول ډرینکس ته ټول بس لکه مطلب اوړه جمع یو شان به تاسو یخ خارڅ ملي اوس خو اوړه جمع په دې کې نشته اوس واره ټیم خلک غواړي دې ډیماند کوي جاوید لا تمنګ خواست کوو چې په اخیری اختتام به وکړو جاوید لا ماشاءالله میگا مارټ کوم ویزټ کو ډیره غټه مزه وکړه اخیره کې بس وای دا کتون کې دي بس یو شارټ غونډه کې میسج اګوي دا ورغی
زه خو بجی مشتاق لاله یو مختصر او ساده خبره دا وکړم چې زمونږ څومره ویورز دي او زمونږ د دې کلي علاقې خلک دي هغې ته زه دعوت ورکوم چې تاسو یو ځل راشي یو پیره صرف د میگا مارټ زمونږ وزټ کوي انشاءالله تاسو ته به وذ کوالټي وذ پرایز او د دې نه علاوه تاسو چې کله دلته سودا لراشي نو تاسو به دا نه محسوسوي چې منګه د کور نه بار یا د کلی نه بار تاسو به داسې پیلینګ کیږي لکه تاسو خپل کور کلی کې سودا کوي یو اپنایت به درته ان شاء الله مخصوصيږي او زه بیا د خپل وی ورته ویم او تاسو د کیمرې په وساتت سره د خپل چې څومره من کتون کړي دوی ته من یو بل پروګرام هم ز تاسو د مخې ته ورته نن اعلان کوم د 5 جنوري نه من ان شاء الله چې څوک شاپینګو کې خریداري نغیله به من یو کوپن ورکو نو هغه کوپن باندې به قراندازي نو هغه کې به واشینګ ماشين موټر سایکل استری بایسیکل د ماشومانو سایکل نور داسي ګفټس چې هغه دا به 5 جنوري نه 5 جنوري نه به کوپن سیستم شروع کوو لکه په 1 جنوري 2023 نه زمونږ یو ټارګټ وي لکه مونږ ډیر کم ټارګټ داسې نو شهره د 10000 او د 20000 خریداري باندې متا ته کوپن ملاويږي ا کوپن من کې دي شي په ډیرو کم خریداري باندې کیدو ډیره کمه لکه بار شاپینګ مال والا 10000 15000 20000 25000 پر خریداري چې ته کې طالب غي کوپن درکې مونږ ان شاء الله داسې پروګرام سیټ کو چې د 1000 روپو پورې کم سے کم نن سبا 1000 روپۍ سم ندي چې د 1000 روپۍ سوق شاپینګ دلته وکي نغیله به منګ یو کوپن ورکو نه هغه کوپن به بیا منګه په قراندازي کې ستاسو په وړاندې ستاسو د کیمرې په مخامخ به ان شاء الله تاسو به ویني نو هغه 1000 روپو خریداري نه منګ سٹارټ چې سوق دلته کې راشي او هغه کوپن چې سي نامي تاسو به ورته بیا کې به دغه نمبر تاسو به ورته رینګو چې لکه پلان کې قراندازي وشو ستاسو کې موټر سایکل واشینګ ماشين استری چې سي نام د چارو خو تاسو به په خپل لاس ان شاء الله ورکوي دا زمونږ د ویور د پاره د کتونکو د پاره د 5 جنوري دا 5 جنوري 2023 نو ان شاء الله منګه دا سکیم ان شاء الله اناونس کوجی ډیر مننه ماشاءالله د ریشن خلکو د پاره زبردست اعلان وکړو چې کم خلک راشي په ریشن میگا مارټ کې سودا وکي دا نه چې د عام میگا مارټ پرنګ د 10000 20000 کې دغه بدوی ته ټوکن ملاويږي او ټیکټ غونډه کې سیستم به نو دا به دوی سره ورکوي چې کم خلک سودا دلته کې وکي د ریشن خلکو ته ارد ګرد څومره علاقې وي په ریشن میگا مارټ کې سودا وکي دوی له ټوکن ورکوي دا تقریبا د واشنګ ماشين نه والا د موټر سایکل پورې انعامات به ورته ملاويږي که څوک د 1000 روپو سودا وکي 2000 3000 ان شاء الله دې کې به ورکړی کېږي نو کوشش وکړئ د دې موقع نه چې کم دې فایده اوچته کوي او راشي هریچن میگا مارټ ته او دلته د جنوري نه د 5 جنوري نه به ان شاء الله دا سیستم شروع کېږي هم دې سره مالا او زما د مرګرو جاوید صاحب وسیم بھائی د ټول لراکه اجازه ته الله مسپارم د الله فامان